بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه وبعد. د نیکمرغه کمکی اختر مناسبت د افغانستان ټول ولس ته، ټولو دوستانو ته، خویندو او وروڼو ته او ټول اسلامي امت ته که په هر ځای کې وي د زړه له تل نه د دې نیکمرغه اختر مبارکي وایم. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال كل عام وانتم بخیر. اختر مبارک شه داخل د جان و غازیان. عیدتان مبارک باشه داخل اجر و غازیان. هیله ده چې ټولو دوستانو او ټولو مسلمانانو روژه مبارکه ښه تېره کړې اوسیږي او د روژې هغه ستر اهداف تقوا، صبر، زغم، د سلوک او د نفس پاکي او تهذیب دا یې ترلاسه کړی وي او له اختر نه وروسته هم د روژې په دغه لاسته راوړنو باندې ثابت پاتې سي، دا له ځان سره ولري. هغه ایماني ارزښتونه یې چې ترلاسه کړي دي هغه له ځان سره ولري، له هغو نه غافله نه سي. د الله پاک د کلام تلاوت، له هغه سره مینه او قربت او همداسې طاعات او عبادت، لمانځه سره، له جومات سره، له تهجد سره چې کوم خوی اخیستی ده دا باید هیر نه کړي او دا باید خپل د ژوند تر پایه له ځان سره ولري. په همدې توګه درنو وروڼو او ګرانو خویندو، موږ په دې روژه کې د امت په سطحه یوه ستره قضیه لرله، د فلسطین جهاد، د بیت المقدس د جهاد، د مسجد اقصی د جهاد قضیه چې موږ او تاسو په دعاو کې، په زړونو کې او په ورسره ملګري وو. هیله لرم چې موږ دغه قضیه هیره نه کړو، د خپل وطن په څېر، بلکې د خپل وطن نه هم ورته زیات ارزښت ورکړو. موږ ته خپل وطن، خپل ولس، د هغوی سوکالي، د هغوی ارامي، دلته د نظام د استقرار، د اسلامي شریعت د استقرار چې څومره موږ ته مهم ده او ارزښت لري او موږ ورته لګیا یو کار کوو. نو په همدغه توګه د اسلامي امت د وحدت، د یووالي، د عزت، په ځانګړې توګه د فلسطین د جهاد، د اقصی مبارک، د طوفان اقصی د ننګ او د ملاتړ، د حماس د مجاهدینو، د غزې د مجاهدینو، د غزې د عام ولس ننګ او ملاتړ دا په موږ باندې فرض ده. د هغوی ته دعا کول، هغوی سره مالي مرسته کول، هغوی سره ځاني مرسته کول، د هغوی په ننګه خبره کول، د هغوی قضیه، د هغوی حقانیت همیشه یاد ساتل او تازه ساتل او خپرول دا هم په موږ باندې فرض ده. که موږ نشو کولی هغوی سره په سنګر کې ودرېږو نو قبل کمه هغوی باید په زړونو کې یاد ولرو، په خپلو دعاو کې یاد ولرو، په خپلو ضمیرونو کې یاد ولرو. الله پاک دې وکړي چې د دې روژې مبارکې په تېرېدو سره او د دې نیکمرغه اختر رابرې کېدو سره زموږ وطن هم آباد، ښکلی، سمسور، په دین او په شریعت باندې ټول ولس یو وي، خفګانونه نه وي، تفرقې نه وي، یو ولس وي، یو خلک وي او یو اسلامي نظام وي او د سوکالۍ په طرف، د علم په طرف، د پرمختګ په طرف باندې ګامونه واخلو. په همدې توګه هیله لرم چې موږ اسلامي امت هم سرلوړی سي، دا د فلسطین جهاد کامیابه سي، بریالی سي، هلته د اسلام بیرغ ورپېږي، فلسطین یو آزاد اسلامي هیواد وي او هلته د یهودو، د وحشي یهودو، د غاصبو یهودو لاس لنډ سي او ټول هغه ظالمان الله تعالی رسوا کړي چې مسلمانانو باندې ظلمونه کوي. هیله لرم چې انشاءالله د اختر نه وروسته موږ اسلامي امت د دغسې سترې فتحې باندې الله تعالی په موږ باندې یو ستره فتح ولوري. الله دې هغه ورځ زر راولي چې فلسطین آزاد وي، اسلامي هېوادونه ټول آزاد او مستقل وي، اسلامي نظامونه پکې حاکم وي، مسلمان ولسونه دا ټول آرام، خوندي او په خپلو اسلامي نظامونو باندې خوشحاله وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.